عزیزانو یو د خوند خبره ده، مونږ په یو ګندا نظام او ګندا ملک کې اوسېږو لګیای، او ورځ په ورځ ګندګي، ورځ په ورځ پلیتیږي، ورځ په ورځ مرداریږي، خکیږي نه. او ما امید لرئ دا توقع تصور مکوئ چې پاکستان به هم چرته د حیا ملک جوړ شي، یا پاکستان به هم چرته د غیرت ملک جوړ شي. دا تصور مکوئ. سیلاب چې په وطن راشي نو د کلی خیر غواړه، چې په کلی راشي د کور خیر غواړه، او چې په کور راشي نو د ځان خیر غواړه. نن د بېدینۍ سیلاب د هر چا په کور ننوتی دی، په کور، هر کور کې وګوره د هر سړي ښځه په یو منډې وي، سړی رئیسارولی نشي، لورې په بل طرف منډې وي، پلار یې رئیسارولی نشي، زامن په بل طرف منډې وي، پلار یې رئیسارولی نشي کولی شي. بیا هر پلار کور د کنجرتوب او د ډمتوب ډیپو کړی دی د خپلې ښځې او د خپلو بچو د اولاد دپاره. اول ټي وي وه، ریډیو وه، ایس کور ته خالی نه، بیا ټلویزیون شریف راووتو. زه په لاره روان وم، یو ننبئي په مخه را ما ته وایي چې مولوي صاحب الله ډېر مهرباني وکړي. ما خیال وکړو چې چېرته زوی مو به شوی یا مال خوم بارک شه، وی چې الله ډېر مهرباني وکړو. مال څه چل دی زوی دې شوی، څه بلا شوی؟ وی چې نه مونږ بچی پردي کور ته ټي وي تتلو، خدای مونږ ته خپل ټي وي راکو، خدای ډېر مهرباني وکړو. وای ما د زن طلاق بچیا، یعنی دا داسې مبارکه خبره وه چې تو زه دې لار کې رئیسار کوم او ماته تاسو خیال راغی. ایس کور ته خالی نه دی. بیا په ټي وي اکتفا نه کېده، نو نن غریبو هم خپل وي سي آرونه اغستی دي. تاسو د جومات کې هم چې څه کم در کې لږ ښي نو هغې به اغستي، منځونو لم راغلي یا پیس پسې هم ختم وکړو. زمونږ مولانا صاحب طبیعت لږ نرم دی، د جنتونو خبرې ډېرې کوي. جنتونه کم ځای دي، جنت دغه یو ثوابه یو لیونی راغلی، ما تبر ورسره او په صادر کې تاو کړی، داسې راویویست. ویلا بجلیګر ملا ته مالا او زه ویلا ډېر شور دی چې جوړ کړی، دا تبر ګوري کیما کوم. زه ویرېدم چې رښتیا چېرته سړي حالات ګډوډ غوندې دي، ومې نه وایي مال چل څه دی. ویلې چغې وهي جنت دی، جنت دی، جنت. جنت کم ځای دی؟ په دې تبر مې ټول جنتونه مات کړه او ټوکړې ټوکړې مې کړه. جنتونه نشته او نه بیا د جنت نوموالی، او په دوزخ کې مې ښه سیخ والی دی او ګرم کړی مې دی. خلق تیاروه او رالیږی، ښه مزېدار مې ګرم کړی دی او رالیږی. او که دې بیا چغه ما واورېده یا د جنت خبره په دې تبر به دې کې مه کړه. مالجي ډېره ښه ده، بچې په خیر خیریت لاړو، مال خدایه شکر دی. دا څه غم وروسته مې چې سوچ کړلو خبره یې ټیک کړې وه. جنت دی خو وګورئ، 80 کاله دی یو سړي عمر دی، 80 کاله. 80 کالونه 14 کاله 15 وباسه د ورکوټوالي، 15 کاله پاتې شو. په 15 کاله کې چې تا 15 وخته منځونه کړي، لکه اوس مولانا صاحب دی چې تکبیر اولا او جبه تراتلل وغیرہ وغیرہ،
د دې 65 سال د منځونو اوقات حساب ولګوي چې په یو ورځ کې په 15 وخته منځونو باندې څومره ټایم لګي زیات نه زیات 1 غنټه به په لګي ٹھیک شو که زیات 1 غنټه 1.25 غنټه 1.5 غنټه خلاص 65 کال کې ار ورځ 1.5 غنټه د دې حساب لګوا د دینه 2 میاشتې مزدوري نه جوړي 2 میاشتې نو تا په 65 کال کې 2 میاشتې مزدوري خدای لا کړې ده او قیمت یې څه غواړي د 2 میاشتو د مزدورۍ قیمت څه غواړي هغه جنت غواړي چې د چا یو کوټه به د ملغلري وي او د هغه یوې کوټې پلنواله بس 5 میله 5 میله او بیا د هغه کوټو اوسیدونکي ښځې یوه ښځه چې هغې ته حوره وایي به دومره حسینه وي چې 80 جوړې به اغوستي او د هغې نه بعد به هم په دې پنډۍ کې مازغه ښکاري د هغې نوکران به څنګه نوکران به دومره ښایسته تاله چې کم نوکران وړاندې رستو به کېږي ابه دومره ښایسته دې قرآن کې تاسو واورېد اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا الله فرمایي چې ته ورته وګورې نو په دې هلکانو به دې دا ګمان راشي چې دا خو هلکان نه دي چا د ملغلرې نه تار ویستی دی او یو د بل د پاسه ټپکیاوي خادمان د جنت به داسې په کومو لاسونو چې تا ته اوبه خوراک پیش کوي وحلو اساور من فضه د زرو کنګرې به په هغه لاسونو کې اچولي وسقاهم ربهم شرابا طهورا تاسو خیال راغی جامې به څنګه اغوستي ستاسو نوکر خې جامې اغوستی شي چې د خانانو نوکران وګورئ که نه چې خې تم خان شوې سپیرې غوندې جامې اچي قرآن وایي د جنت نوکرانو به ستا څنګه جامې اچولي عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق عالیهم ثياب سندس د شنو ریخمو لباس به چولی الله چې خسته می او بیا شین لباس ما چولی الله دې مونږ ته نصیب نوکران به داسې بیا بستا دا ایریا څومره په جنت کې باستا مقام څومره 100 کاله چې په اس مزلو کې نو خپل رقبه به معلومه نه کې چې د جنت کې زما رقبه څومره نو د 2 میاشتو په مزدورۍ په 65 کال کې ته غواړې هغه جنت او بیا دا 2 میاشتې مزدوري دې څنګه کړي دلته جمعات تم راغله منځ دیم کړي بار چې تله بیا دې پوکم تللم شروع کړي ٹھیک شو دفتر ته چې تله بیا دې د خلکو سرمنی وستلم شروع کړي او جمعات تم راغله جمعات تم راغله کور ته چې تله ټوله شپه دی وی سی آر تم تیرا کړي جمعات ته چې راغله بیا چې تله په نشتر حال کې کما شو چې کیږي نو لیډای د ځان سره کړي دا او ته لیډا ور سره هغه شولم تله او جمعات تم راغله نو ماما ته په ایمان وایا چې دغه منځونه د 2 میاشتو بم په قیامت کې ستا په دې مخ درويشته شي کنه ولی ما مهنت کړي زکه چې دا منځ نو قرآن وایي د منځ خاصیت دا ده
ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، مون سړی د بدو کارونو نه منې کوي. چې ته د جماعت نه بار د بدو نه منې نشوې، معلومیږي دا چې امون ستا پسې درویشته. منځونه دې همداسې دي ماما. اوس به کې څه بیا قرآن کریم دا قانون دی. قرآن غرض دا نه دی تراو کې خو زیات نه زیات قرآن اوریدل سنت دي، که چا وانه اوریدو نو کافر کیږي نه پی. ٹھیک شو؟ قرآن قانون دی. قانون دا معنا چې تب ټول ژوند دی قانون ته وقف کای. دې چې څنګه وای هغه سه به دکانداری کې، دې چې څنګه وای هغه سه به پکور کې برتاو کې. قرآن ویلی دی چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى. اے پیغمبر خزو ته وای چې پکور کې کې نه، خبردار چې دینه بعد د کوره بارو نه ځي. ٹھیک شو؟ اوس تا قرآن اوري او وای هم خزو لوړې دې بے پردی ګرځي. نواز شریف اعلانوں کو پیسے ملے گی جو شریعت بل میں پاس، بل میں پاس. بیا درباری ملیان ویل مبارک مبارک سچالو شال مونږ چې شریعت بل جوړ کړی پاس. ایو تمې وی پارام کین پارام کینا. خو اول د عبدالباقی مولا تعالی سټوي، بیا د خان بادر خان تعالی سټوي د پیپل په حکومت کې، اوس د حاجی جاوید خان تعالی سټي. د اوقاف وزارت چې ده په پاکستان کې بل کار نه کوي سوا د مليانو پسې ګرځېدون او خسي کولونه. خیال دراغه پارام کې نه شریعت بل کم زیاده، شریعت بل کم زیاده. تاسو صدر بوش نه تپوس کړی دی چې په ملک شری نظام راواله. 200 کال د پیرنګي حکومت په پاکستان او هندستان باندې. تقسیم نه بعد هندستان آزاد شو، خپل هندو حکومت جوړ کو. چین آزاد شو، خپل چینی حکومت جوړ کو. پاکستان تر اوسه غلام دی د امریکای چې تر سو پورې صدر بوش نه ویلې ترغه پورې پاکستان کې شری نظام نشي. باران کې نه وي ابای مې لیوانه شو په ترجمه باټینګن غواړي. اوس دا مونږه په ایمان درته هم تاسو ته پسترګو کې خاور اچو چې ورونو شریعت بلم پیش کړی دی او دادی په ورغو. د دې درس مثال یو سړی او کور تراغه د کشمیر جنگ په دې سن 65 خزو ته وی چې زم چې کم خوازي زم تور راک خزي ورته کم خوازي ول کشمیر ته مسلمانان ټول مړ کړه په هندوستان. تور خزي ویل ګوره مکه ونه ول راکا بالکل نه پاتې. داسې خزي ولا تور راواغستا وای. زما حافظه لگا خدا ما تا د 50-55 کالو ریکارڈ زما په سینه محفوظ دی. د 65 په جنگ کې مولانا سے ماته یو خبره کړې و، وی مازیګر اذان مې وکړو او یو کس نو چې جمعه تراغله و مامونس کړي. اوس هم راته یاد شاید چې دې ته به یې یو کس داسې دا خلک تختیدي. مونږ سره پر انداز کې یو سواد ته تختیدل. ما ورته ویل چې راغې بیا مال کدھر گیا ہے؟ ویل سواد. مال کیوں؟ ویل کیوں دے بچے چاٹیاں وسدیان پیان. کدی خیالم کړی په لنډای کې یو بم غورځیدل او یو په صدر کې غورځیدل، نو بمونه ډیر غټ. ویل چاټیاں وسدیان مې سواد چلا دارو له سړی په پیښور کې نو.
دا په دې منډۍ کې چې اوس دا ګرځي که نه دا ته یو غړم دلته وکړه ته بیا وګوره چې دی څنګه نیغ نیغ ګرځي. تاسو خیال نو دا خلق ما د ایمان په رڼا پېژندلي د ایمان خپلو کې یو بل د ډېر تکړه دي پړانګان داسې به در باندې د ټوکي چې غریبې یا بې اسرې وي دې ځای نه به دې ونیسي او په ځمکه به دې راکاږي او که لږه سره سترګه یې ولیده ته بیا د ده دا ټیزونه ګوره. نو عزیزانو دی اوس د غره خوا کې ولاړ دی چې بل غړم شي د بل کاڼي لاندې سر نه باسي. یا الله غرق شو. په دې کې یو خر ولاړو ګیا یې خوړه. نو ده چې خر کتلی دی وی بختوره څه بېغمه ولاړ یې واښه خورې او زما نه خړوز کاشکي چې زه خر وی. په دې کې چې یو ساعت تیر شو په اخره هم بم راوغورځېد چې غړم شو خر یې والوزول په تندی په ځمکه کېښویل خدایه شکر دی چې خر نه. نو عزیزانو ما ته ستاسو تورې معلومې او مخوب میں شناسم پیران پارسارا وای زه د پارسا پیران ډېر ښه پېژنم ډېر دا دلته چې څوک ټوپکې تماچې او کلاشنکوپې ګرځوي که زما لاس کې زور او قوت راغی زه دوی پرېږدم چېرته ټیک به بوزم تورخم ته چې د ډزو ځای دی چالو شو ډزېږه یا کشمیر ته بوزم چې دا د ډزو ځای دی شابه تکړه شه زه ستا توره اوس وګورم که د دې خر والا سړي په شان کیسه هم نه کړه زما په مخ. عزیزانو اعلان نواز شریف وکړو چې شریعت بل مې پاس کړ. مبارک شه مبارک شه شریعت بل په همغه سهار په همغه سهار هلکانو کینې کینې بچه کینې په همغه سهار عابده حسین هغه اډوایزر واغسته. یاد دی درته پته ده تا ته پته ده څه شي پته ده نه تا ته ده څه پته ده اوس ګورئ کین اوس ګورئ ما وی توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران یما توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ ګیرې م سپینې شوې وخت تېر ماما په 16-15 پوهېږي خطا نه شي. اوس په دې دا قوم نه پوهېږي چې دې وزیر اعظم د ملک دې قوم سره څه فراډ او دوکه وکړه چې ته د شپې اعلان کې چې ما شریعت بل پاس کړو. نو شریعت خو قرآن ته وایي که نه حدیث ته وایي. نو په قرآن او حدیث کې ښځه اډوایزر اغستل په اسلامي مملکت کې دا کوم ځای کې روا ده؟ بیا د هغه ښځه د هغه ملک سفیره کړه چې کوم ملک د اسلام د رګ و ریشې دشمن دی چې هغې ته امریکا وایي. بیا د هغه ښځه د هغه ملک سفیره کړه چې بیا به هلته د پاکستان ترجماني کوي. دا شریعت او دا شرعي نظام. یو بل شریعت دوی راویسته رؤیت هلال کمیټي جوړه کړې. اوس ما په دې پوي کوي دا علما حضرات ته ما پوي چې په اسلام کې د رؤیت هلال کمیټي تصور هم شته. تصور
په یو خار کې که 10 ځایه اختر وي او 10 ځایه روژه وي هم جایز دي. تاسو خود خدای په عظیم قهر په روژه کې مخته یې او په اختر کې. الله ښې ورځې ستاسو په بدو بدلې کړي دي. بھائی چاته خبر رسیدو روژه شو، چاته خبر نه رسیدو کوجه شو، چاته خبر رسیدو اختر شو، چاته خبر نه رسیدو روژه شو. خبر خلاصه ٹھیک شو. یو سړی راغی جی روژه حق او نه حق مال خبره و. د روژې په فرضیت او د موز په فرضیت کې څه فرق شته؟ تاسو ټول وایي چې څنګه موز فرض دی داسې روژه هم فرض ده. په دغه 5 ارکانو کې یو رکن منظم دی او یو رکن روژه هم ده. ٹھیک شو. ټول کال پلیت مردار ګرځي ټکې منځ نه کې چې روژه راشي ځان د شیخ فولاد بابا زوی جوړ کې او الا حق روژه خراب شو، الا حق روژه اختر شو، الا حق روژه وخوړه، الا حق روژه ځان نه بد ډبرانی صاحب زوی جوړ کې ستاسو دوا د ماته خو څه ویلې نشي او چوي مخه سره په دا ګډ ګډ کې وام چې کړه تاسو خیال راغی چې زه پوهیږم ماته پته ده. نو عزیزانو عرض می داو چې ملک کې حدیث کې راځي چې د اخر زمانه فتنو کې به جاذبیت دي. ته به د فتنې نه ځان لري کیا فتنې به ځان تراکای. نو د پاکستان ټول ملک نن د فتنو په جاذبیت کې انخته ګورئ. هر یو کور مستقله کنجرخانه ده. ټي وي او سینما کې څه فرق شته؟ ها بایسکوپ او ټلویزیون کې هیڅ فرق نه. وی سی آر په د پاسه بیا الله دې امان راکړي. اوس یو بل لعنت راووتو څه نامه ده؟ ها وامره بشنټینا ما تو ګره داغه په ابتدا کې 50-60 ہزار روپے قیمت ہو، اوس هغه 12,000 ترالو. دا ډیشنټینا هغه شی دی چې د تمام دنیا د ملکونو مرداري راکاږي، د تمامي دنیا د ملکونو مرداري راکاږي. اوس هر کور کې دار ټیک شو چې روزه شروع شوه د کرکټ میچونه شروع دي. دا تمام نوجوان طبقه چې ده سره د لویو دا هغه شپې د روزې چې پیغمبر ورته د رحمت میاشت ویلې ده، په دې کې خوب عبادت کړي، په دې کې د رحمت لوټ ویلې ده. هغه د رحمت میاشت زمونږ ملک ټول شپه دا دنیا چې ده د کرکټ میچ تناسته ټول شپه چاو ګټل ویسٹ انډیز دې کس شه هغه ګټل، چاو ګټل آسټرالیا، چاو ګټل پاکستان. کله نه چې روزه شروع ده زمونږ ملک په دې قهر اخته. هغه د عبادت او عظیمه د رحمت میاشت ده، هغه زمونږ کورونه په دې لعنت کې، زمونږ خزي او زمونږ لونه ټول شپه په ټي وي پردي سړی ګوري او پردي الکان ګوري او پردي غونډس کې ګوري چې په دې ځای پوری مګي شرمېدل او بے حیا بے غیرت قوم. پښتون تاسو ځان ته پښتانه وایي، بیا دا کرکټیانو بوتاړونه وګورئ، د دوانو بوت پکې نه. دنیا لکونه خلق ورته ناست. دا میاشت درنه داسې لاړه، دا ټوله میاشت په دا عذاب لګېدلی. آئنده لسم تعلیم نه لاندې طبقم ټوله ورځ په ویډیو گیم کې تېره کړي. ٹھیک شو. لسم نه چې پاس شي هغه په بیلیټ کې ناست. بیلیټ ښه شی دی، ولې وایي دا جناح صاحب دا لوبه کړې وه.
نو دې کې خو د جواره دونه لګي نو جناح صاحب بیا جوارګر مونو الکان نوجوان په بلیټونو باندې ټول شپه سینماګانې اړه دي تمونیان جلوس رو باسي سینماګانو کې دي بلو پرنٹ چلیږي او بلو پرنٹ چلی نو یو ته مې وویل چې بوجای دي نه چې دا بلو پرنٹ پکې نه چلیږي نو دا نور روا دي دا نور سینما بیا خیر دی خالی بلو پرنٹ پکې کفر دی دا مطالبه مکوا مطالبه دا مکا چې د سینما وجود لعنت ته په اسلامي مملکت کې سینماګانې د ترو اوټ پاکستان کې ختم شي او په دې سینماګانو کې د خرونو استبلې جوړې شي زما دا عقیده ده یو عظیم مجلس کې یو ډېر معزز سړي امام مولانا صاحب یو بله مطالبه پکار ده دا د سینما ټیکټونه ډېر ګران دي ما ته وسول او بیړه دی غر کور دی وران او زه به دا مطالبه کوم چې هلکه دا سینما ټیکټ ته ګرځان کړي چې د هر څوک یې ګوري په داسې قوم کې اوسېږي نو دې سره څه چل کوي هر یو د وجلو یی باما چې د هرې مشین ته مې نیولي یی او تنم یو خوا غورځېږي او سرم بل خوا غورځېږي هر یو د وجلو 10 کروڑه پاکستان کې دي چې 2 کروڑه حلال کړي نه دا 8 کروڑه د سړي ځامن کېږي نه والله کې کوي حلالون بیا سرمایه‌دارانه نظام چې په ملک کې وي دا ملک به د ښې ورځې مخ نه ګوري ځکه چې د ملک حکومت په سرمایه‌دارو کې تاویږي راتاویږي کروڑونه روپۍ په الیکشن کې ولګي الیکشن وکړي د غریب اوس غریب سړی الیکشن ته ودرېږي چېرته ملا سړی ودرېږي چې هلکه دا ملا پاس کوي چېرته حق خبره وکړي ملا صاحب په جومات کې کښېناست تا څه کار هلکه ووټ سمه خان راغله ارباب صاحب راغله سم کړی بس خو چې ملا درشي ملا صاحب په آرام کښېنه ووټ سسټم چې په پاکستان کې موجود وي ووټ سسټم نو نه به اسلام راتلل ګورئ په پاکستان کې او نه به دین راتلل ګورئ په پاک ملک کې او نه به مذهب راتلل ګورئ ووټ سسټم ځکه چې دا قوم دا غویان شو او غویله چې ونډه ورنکړي نو قلبه نه کوي نو غریب سره ونډه نشته نو غریب له به قلبه نه کوي سرمایه‌دار سره ونډه ده هغه له به قلبه کوي نو د ملک کې به نظام هم د سرمایه‌دار راځي د غریب بل ښځې به څنګه واپس ته راولي بیا سپینو بورکو ته څنګه به راولي داسې کمره نه وس نو په مخ دې تو کوي یو اعلان کوم چې ښځه راووته د کوره دواړې خپې ته غوسې کوي او یوې نه خپې غوسوم او په اخبار کې فوټو راشي چې کومې ښځې بار روزي داسې خپې به غوسېږي کرانه یوه راووته په مخ مې راوبځي په دې صدر کې اعلان شوی ویل ګوربیجو پیدا شوی دی ښځو نه یې پوزې وخوړې هلکه دا ګوربیجو څه شی دی ویل چې یو حیوان دی او بس چې ښځه ګوري پې ورټوپ کړي او پوزه ترې خوري قسم په خدای دی چې په ټول ښار او صدر کې زه وګرځېدم ما د ښځې بوی ونه لید هره ښځه په کور کې ناسته ده او سپېږمې تړلي څه چل دی خورې ویلې بس د ګوربیجو راوتې دی او ښځو نه پوزې خوري بس دا چل یې کړی دارو دپاره ښځه نه وه په بازارونو کې یوه هفته دا سیسټم چلېدو چې ګوربیجو راوتې دی ښځو نه یې پوزې وخوړې هفته پس یو ځنګلي غوندې سپی هغه یې مړ کړی دی او د هغې فوټو یې په اخبار کې ورکو ویل ګوربیجو مړ کړو فوټو یې دا دی راغی د ښځو ایله تسلي وشوه بیا بهر راووت یو اعلان ورته وکړو چې ګوربیجو مې در پرېښی دی او ښځو نه پوزې خوري ته ګوره چې دې ایمانه رومځي خو پوه دي چې سړي څه شی دی سړي څه دي سړي څه چالو شو جلوس د څه شي کېنئ کېنئ ما خو درته وویل چې پیژنم که نه ما عرض کولو
چې ارس آسان خو زور غواړي، قوت غواړي، طاقت غواړي. ارسټ نو زمون ملک عزیزانو داسې شی دی، ما ته ګورئ لږ پیغور، دا زمون ملک داسې دی لکه یو څلورو جړاګانو نو هغې وی چې دا ټول خلک غلې کوي، دا مونږ څه بلاوالي یو، راځئ په لاره کې ناست دي او درې په جوارو کې پټ دي، یو په لار کې ولاړ، په دې کې یو سړی پرې راغلی دی او هغه کولالو لوښي موښي خرڅ کړي وو، خرې مخکې او دی ورپسې و لښته ورسره وه. نو دا اجرا ورته وایي چې کولال ماما وایي چې یې کسه در سره یې راکوي، مونږ غلي یو لار شو کړ. هغه چې ورته داسې کتلي، هغه چې هو دا خو اجرا دی، بس هغه سره خو لښته وه چې یو شنګ یې شوه په دې غوږ یې ووایه، ودرېږه منډې یې کړې اجرا. او نورو ملګرو ته یې اواز وکړ ویل خورې راپاسې، ویل ولې؟ ویل ویې پېژندو، ویې پېژندو. عزیزانو نن زمونږ ښځې زمونږ لوڼه زمونږ کابو کې ولې نه دي؟ مونږ یې پېژندلي یو. سهار تاسو وګورئ سړي له اوده پراته یې ښځې راوځي، هره کوڅه کې سړي له اوده پراته ښځې راوځي. نو دې پورې مې درته ووایي چې په دې باندې اکتفا مه کوئ چې مونږ ختم وکړو یا جومات ته رالو یا مونځ مو وکړو. دغه مونځونه، دغه تراویح او دغه ختمونه به داسې شی شي لکه مولانا وایي چې البسا مشکین زلف یار ما، البسا مشکین زلف یار ما، چونکہ ما دزدیم و زنجیر ما. وی زما د یار زلف خود مشک او د عنبر و پشان دی، زما د یار زلف خود مشک او د عنبر و پشان دی، لیکن زخو غالب ما د پاره بت زنجیرونه جوړ شي. نو ما د یار زلف کې فرق نشته، مشک او عنبر دی، لیکن زه ورته غالب ما د پاره بت زنجیرونه جوړ شي. مونږ روزه حج زکات دا په خپل ځای ډېر اوچت شی دی، خو مونږ غلیو نو مونږ به هم دې څیزونو زولنې وي راته او په لاس کې به هم پرتې وي او خدای ته به روان کړي. دا هغه حج دی چې تا کړی او د حج نه رالې بیا دې څه کول، دا هغه تراویح دي چې تا کړی وي او د جومات نه راووتې بیا دې په کور کې څه کول، دا هغه ختم دی چې تا کړی. الله قرآن اورېدو نه بعد، قرآني احکاماتو باندې پوهېدو نه بعد هم د قرآن نه بغاوت کول، دا به داسې نه چې پیغمبر په قیامت کې دعوه وکړي چې وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیغمبر با دا الله په حضور کې دعوه وکړي چې پروردګارا دا زما قوم هغه قوم دی چې دنیا کې به ستا قرآن پورې ټوکې کولې، دا هغه قوم ټوکه او مسخره ورته ښکارېده. دیخوا وګوره یو عقلي مثالونه زه تاسو ته ځکه وایم چې پوه شئ. د دې ملک قانون دی تعزیرات پاکستان، ٹھیک شو، په دې بازار سره باټینګن دی ګران خرڅ. د دې قانون کې لیکلي دي چې 3/6 فوټ کې په پرچا ورکوي او سړی جیل ته واستوي. 3/6 فوټ کې ته ونیوي او تاڼې ته کړې صاحب ته پې ور ټوپ کا، تاڼې کې چې کوم دغه پروت ته قانون کتاب هغه راوالو، تاڼېدار به وایي داسې کې وایي چې زه د ده ډېر ادب کوم، د دې کتاب ډېره قربانې شي. تاڼېدار به وایي په آرام کښېنه، په سپولو نه خلاصېږي، د قانون رانیولی ځان خلاص، قانون دفعې رانیولی 3/6 فوټ کې جیل ته به ځې، په سپولو نه کېږي کار. ټیک شو. که دا تعزیرات پاکستان تاسو ډېر هم د مجسټریټ په مخ کې سب کوي، پرې به هم دي مجسټریټ، تاڼه به هم پرېږدي تاڼېدار، الټه به د نور دا غوږونه ووایي. قرآن قانون دی
چې سوی هغه مکو پری بمدی دا قرآن په قیامت کې پیغمبر و خپل لور بی بی فاطمه تا چې بچیا سلینی ماشیتی سچ دی خوخی سوالو کا چیزاغا کارو لیکن دا قرآن نزان بچ ساتا دنیا کے دی کس خدمتی ماتا ہوا ہے چیزی پورا کما بچیا قرآن قانون دے دی نزان بچ ساتا کپ قیامت کی دی قانون رونی وینو زبد اخلاصو لے نشما پنی لورتا ہوئی چکک پا قیامت کی تا قانون رونی وی نو زبد اخلاصو لے نشما تاسو کلا کلا پا قبرونو آو رہی ملائک ورتراشی ما كنت تقول في حق هذا الرجل لدي سړي متعلق دي دنیا کې څه خیالو ورته څه وای قانون وسرولي دا سړی چې د چا فوټو درته خو دی کی د دې متعلق به دا عقیده وي چې په ټول کائنات کې الله حسین دی او چې څومره الله حسین دی نو عمر محمد رسول الله حسین پیدا کړی او چې څومره بیا محمد رسول الله حسین دی نو دومره بیا کلام حسین دی د محمد رسول الله کلام څه شه دی څه دی حدیث دا الله کلام څه شه دی قرآن نو دا حسین کلامم حسین وی نو اللہ حسین دے کلام حسین دے پیغمبر حسین دے کلام حسین دے دا دو خستاو کلام دے پریخیو او تا دا انگریز او دا شیطان کلام لٹول زندگی وقف کرے وا ماما د متعلق دی او څه خیال دی نو تبوي چې ها ها لا ادري آی هاي والله کزه خدا په جنم چې داسو نو چې دا الله په دربار کې ته وای چې زه دا رسول الله نه پیژنم ها انجام به دي سي رومبنه گزار به د ملائکی داسي چې ستا وای چې غب په مشرق او مغرب کې واوري دي شي رومبنه گزار به بلا خبره ده چې زستا په قبر ودرېږم او مولا د چا په قبر ودرېدل ویل چې لږ خو امره داسې گزارے والا نو ویلے نماز روزہ تا نہیں آیاس اے مردہ جڑے نماز روزہ تا نہیں آیاس لیکن جب گوپی راندہ آیا نا تو پہلا گوپی دا پھل منو لیاندہ ہوتا ہے منز او دس نو خوچ گوپیان بے کرو نو بے گوپی بے مال روڑو امید ہے کہ خدا نے بخشو اسے اس پدی چرتے کی تو پیمانے ہوا ہے پیمانے ہوا ہے چیزما جنازہ پریدا دبل جنازہ پریدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی د چا جنازہ کړو چې خدای ورته وی چې کاویا کرته د بخنه غواړم فرید مینه ابی ابن پیغمبر چې جنازه او په دنیا کې قانون ته صریح نه خدای پریدي نه نو عزیزانو په صحیح معنو کې د قران اتباع زده کړئ ملک نه تمام کوي چې په دې ملک په عدالتونو کې بشري نظام راشي نو کمل کې نه کیږي کم از کم په دې خپل ځان شریعت حاوی بلدا چې خپل بچو ته کوشش وکړي چې موجوده وخت کې په دې ملک کې چې څومره د لعنت اړيږي الله دې
تبلیغی مرکز کې هغه ورځ یو خیره شوې ده چې د چا په تقدیر کې هدایت نه خدای دې هلاک نو ما ته د دې خلکو په تقدیر کې هدایت نه ښکاري چې دې ملک به داسې مراکز جوړ کې دوی چې د قوم بچی به پکې ښه تربیت وي نه دا زه خوب هم نه ګورم چې د قوم د بچو د پاره به د ښه تربیتګاه دوی جوړه کړي چېرته ډمتوب کنجرتوب حرامتوب شیطانتوب د هغې ایجادات به کوي او د قوم بچي به پې تباه او برباد کوي نن ستاسو دا بچي تباه دي دا غرق دي دا چې رالوی شي دا به مستقل ډمان وي ډمان دا به شریفان نه دا به کنجران تیر ورځو کې ویاله شمع سینما باندې چاپه واچوله څه یې کړه سیلې مال په سیل کېدو څه کې خو بیا به کولاو شي خو د ماما سینما ده سیل کېدو نه کېږي بلډوزر والا پکار بلډوزینګ. سلامونه ملګرو زموږ چینل ته ښه راغلاست. هیله من یم جوړ روغ د ښه صحت خاوندان به یاست. د بهلول د کیسو د کتاب څخه څو نورې کیسې چې په بهلول پورې مربوط نه بلکې د صحابه کرامو کیسې دي. د کیسو څخه مخکې که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي راغلي یاست د مهربانۍ له مخې زموږ چینل سبسکرایب کړئ د زړو ویډیوګانو د لیدو په هیله او د نوي ویډیوګانو د لیدو په تمه. نو د قیس رضی الله تعالی عنه کیسه چې قیس رضی الله تعالی عنه او د هغه پلار سعد بن عباده رضی الله عنه دواړه د مدینې منورې له شتمنو او سخیانو خلکو څخه وو یعنې صحابهو څخه وو. کله چې قریش مدینې ته را مهاجر سول نو انصارو په خپلو کې یو دوه او درې تنه وویشل. سعد رضی الله تعالی عنه په یوازې سر 40 کسه مهاجرین میلمانه کړل او ټولو ته یې په خپله شتمني کې برخه ورکړه یعنې خپله شتمني چې د ده وه په هغه کې دوی ته هم برخه ورکړل حصه یې پکښې ورکړل. قیس بن سعد رضی الله تعالی عنه ناروغ و یعنې قیس رضی الله تعالی عنه ناروغ و ډېر لږ خپلوان یې عدالت او پوښتنې ته راغلي وو. قیس له خپلې ښځې څخه وپوښتل چې دا څه وجه ده هېڅوک پوښتنې ته رانغلل. هغې ورته وویل په اکثرو یې ستاسو کورونه باندې دي نو ښایي شرمیږي به. قیس وویل خدای دې دا مال ورک کړي چې له کبله یې نن زما دوستان زما پوښتنې ته نه راځي. او له دې وروسته یې یو کس ته وویل چې په ټوله مدینه کې اعلان وکړئ پر هر چا چې د قیس پیسې قرض باندې دي هغه یې وربخښلي دي. تر ماښامه د عیادت کوونکو د ګڼې ګوڼې له کبله د قیس رضی الله تعالی عنه کور دروازې چوکاټ مات شو. دا هم د قیس رضی الله تعالی عنه او د قیس رضی الله تعالی عنه د سخاوت او د هغه د ناروغۍ کیسه. تر بیا ښې چارې د نورو ویډیوګانو د تمې په انتظار را سره پاتې شئ.